زما قدرمنو اصل کامیابی علما ذکر کوي چې هغه د الله کتاب سره تعلق ساتل، هغه خپل مقصد پیژندل چې د انسان مقصد څه دی. د انسان مقصد دا دی چې د الله معرفت وکړي، خپل رب معرفت وکړي، خپل ځان د عذاب نه بچ کړي، د عذاب نه ځان وساتي او ځان جنت ته داخل کړي. لکه څنګه چې سورۃ ال عمران کې الله تعالی وایي هغه څوک چې الله تعالی وایي د اور نه بچ کړي شو او جنت ته داخل شو، الله تعالی وایي فقط فاز، دغه انسان سره کامیاب دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راځي، پیغمبر علیه السلام وایي لیس منا من لم يتغن بالقرآن، هغه څوک زمونږ نه دی چې قرآن ورسره دی او باوجود د دې نه ځان څه ګڼي، مستغني نه ګڼي. یعنی قرآن باندې چې څوک ځان مستغني ونه ګڼي، پیغمبر علیه السلام وایي دا زمونږ نه دی. قرآن داسې عظیمه سرمایه ده. داسې په بل روایت کې راځي، دا بار بار تاسو به اورېدلی دي علماونه، پیغمبر علیه السلام وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او چاته ورسوي، نورو ته ورسوي. یا بل حدیث کې راځي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین، د دې کتاب په وجه الله تعالی ډېر قومونه پورته کوي، عزتمن کوي، او ډېر قومونه به الله تعالی د دې کتاب په وجه ذلیل کوي. الله دې موږ ذلت نه وساتي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي القرآن حجة لك وعليك، قرآن خو یا ستا دپاره دلیل دی یا ستا په خلاف دلیل دی. که ودې مانه د قیامت پورې ستا دپاره حجت دی، دلیل دی، او که ودې نه مانه د قیامت پورې څه دی، ستا په خلاف باندې حجت دی. حتی چې قرآن کریم کوم انسان په خلاف باندې گواهی وکړي هغه وایي جنت ته نشي تللی، او چا دپاره چې سفارش وکړه هغه جنت ته ځي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته قرآن سفارش په نصیب کړي. بیا لفظي